تازه نوې او د خوشحالۍ خبر په بیگ باش سیالیو کې د ظاهر خان سفر پای ته رسیدلی خو بیگ باش سیالیو ظاهر خان ته څه غوښتنه لري دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان ورو توپاچونکي ظاهر خان چې په آسټرالیا کې د بیگ باش تجارتي لیګ کې ولوبېده هلته سفر پای ته رسیدلی دی چې بیرته خپل هیواد ته را روان دی. ظاهر خان چې د بیگ باش تجارتي لیګ کې د برسبن هیټ لوبډلې لپاره لوبېده په خپل ټویټر کې د هوایي ډګر یو انځور خپور کړی دی چې خپل سامان ورسره دی او ښکاري داسې چې بیرته هیواد ته راستنیږي. نوموړي په خپل ټویټر د برسبن هیټ لوبډلې له مسؤلینو مننه کړې ده چې هغه ته په بیگ باش تجارتي لیګ کې د لوبېدو فرصت برابر کړ. نوموړي وایي چې په بیگ باش تجارتي لیګ کې لوبېدل یو خوب و. هغه همداراز د بیگ باش په پاتې لوبو کې د برسبن هیټ لوبډلې ته د بریا دعاوې هم کړې دي. د ظاهر خان یاد پوسټ لاندې د بیگ باش تجارتي لیګ له رسمي ټویټر څخه ریپلای شوې ده او ورته لیکل شوي دي چې بل کال ته بیرته راشه. تر اوسه پورې په دې اړه پوره معلومات نشته چې ظاهر خان ولې په بیگ باش کې د برسبن هیټ لوبډلې لپاره په ټولو لوبو کې ګډون نه کوي. خو د مجيب الرحمن آسټرالیا ته له تګ او هلته د برسبن هیټ لوبډلې سره د یو ځای کېدو نه وروسته ظاهر خان په دغه لوبډله کې نه دی لوبېدلی. ظاهر خان چې د برسبن هیټ لوبډلې لپاره په اتو لوبو کې ولوبېده هغه د 23.8 سره 8 لوبغاړي وسوځول او په یوه لوبه کې بیا د 18 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي وسوځول چې دا یې په بیگ باش کې غوره توپاچونه ده. د یادولو ده چې له ظاهر خان پرته په بیگ باش تجارتي لیګ کې راشد خان د ایډوارډ سټرایکرز لوبډلې، محمد نبی د میلبورن ریډ لوبډلې، قیس احمد د هوبارت هوریکنز لوبډلې او مجيب الرحمن د برسبن هیټ لوبډلې سره لوبیږي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې ظاهر خان به بل کال ته لاړ شي په بیگ باش سیالي وکړو که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.